نغمې یو ځل بیا په ټولنیزه میډیا غوغا راپورته کړې ده. نغمې د منګل د ژړا په هکله څه وویلې؟ آیا رښتیا نغمې ویلي چې زه بیا له منګل سره واده کولو ته تیاره یم؟ منګل بیا څه جواب ورکړو؟ په زړه پورې مطلب ده، تر اخره یې راسره وګورئ. د نغمې په ویاړ ویډیو د سره حتما لایک کړئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. نوموتې سندرغاړې ښاپیرۍ نغمې په یو ویډیو کې ویلي دی چې خلک ګمان کوي چې د هغې پخوانی خاوند منګل په تلو تلویزیون کې یوه خپرونه کې په هغې پسې ژړلي دي، خو د هغه ژړا یوازې له هیواده او د هیوادوالو نه د لرېوالي له امله وه او بل هیڅ سبب یې نه درلود. میرمن نغمه وایي چې د منګل ژړا د هغې زړه هم نری کړی او ورته ژړلي وه، خو کله چې په دې اړه خپله له منګل استاد نه پوښتنه وکړه نو هغه ورته ویلي وه چې خپله هم پوه نه شوم چې ولې مې وژړل. نغمه په یاده ویډیو کې وایي چې دا یوه ډیره وړه خبره وه، خو خلکو ترې ستره خبره جوړه کړه او ویې ویل چې منګل د نغمې له امله ژړلی دی. هغه زیاتوي که منګل استاد په خپله ووایي چې ما نغمې ورسره د ګډ ژوند پر مهال ظلم کړی دی او جفا مې ورسره کړې ده، نو بیا دې خلک زما په اړه قضاوت وکړي او دې وایي چې نغمه یوه ظالمه او بې وفا ښځه ده. میرمن نغمې په ویډیو کې له خلکو سره واده هم کړې ده او ویلي دی که چیرته منګل استاد په رښتیا خلکو ته ووایي چې په تلو تلویزیون کې چې کومې اوښکې تویې کړې وي هغه د نغمې له امله وي او دا هم ووایي چې زه له نغمې سره زړه نه مینه لرم، نو زه حاضره یم چې یو ځل بیا له هغه سره نکاح وتړم. د نغمې پخوانی خاوند منګل استاد موده مخکې د تلو تلویزیون په یوه خپرونه کې ژړلې وه چې د یادې ژړا ویډیوګانې په ټولنیزه رسنیو کې خورا خپرې شوې او په اړه یې خلکو ډول ډول څرګندونې وکړې. د منګل د ژړا له امله ګڼو هیوادوالو نغمې باندې نیوکې کړې وې او هغه یې یو ظالمه ښځه یاده کړې وه. نغمه بیا غواړي چې د منګل زړه اوبه کړي. نغمه وایي چې هغه زما لپاره نه دي ژړلي، د وطن لپاره یې ژړلي دي، خو اصلا منګل په فکرونو کې د نغمې ښایست او خاطرات تر اوسه تاویږي او دغه ژړا د منګل لخوا یوه اشاره وه نغمې ته. نغمه هم ډیره هوښیاره ده، ښه پوهیږي چې ما پسې وژړل او داسې نه ده چې یوازې منګل یادوي. انسان د انسان له یو چا سره چې ډیر وخت تیر کړي حتما ښې او بدې خاطرې ترې لري، نو نغمه هم د منګل سره ډیر وخت تیر کړی او ښې خاطرې ترې البته هم لري. بس وبګورو چې منګل څه ځواب ورکوي. له موږ سره اوسیږئ. قدرمنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتما په کمنټ کې شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی ډب سپارمه.